ورکوټي اختر را نږدې شو او زیات تر خلک دا تپوس کوي چې د ورکوټي اختر مونږ دا مونږ څنګه کوو. زیات تر نوجوانان چې هغوی ته د دې پته نه چې د اختر مونږ کیږي څنګه، کله د اختر په ورځ ودرېږي نو بیا کله یو ته ګوري کله بل ته ګوري، کله امام تکبیر کوي او دې تلی رکوع لا بیا امام چې کوم دی رکوع لا شي دی ولاړی چل ور نه ورد شي زبا د اختر مون څنګه کوم. نو زه نن تاسو ډیر په اسانه طریقه باندې د اختر مونږ وایم چې دا به څنګه ډیر زیات به انتها آسان دی، لک سوچ ته پکار دی د کې دومره هیڅ ګران څه نشته، ډیر زیات آسان دی چونکه دا په کال کې یو ځل لازم په دی وجه ډیر زیات نوجوانانو ته پته نه هغه ته چل نه ورځي. نو زه ته نن ډیر په اسانه طریقه باندې د اختر د مونږ چل چې اختر مونږ بسنګي. د اختر مونږ ډیر سمپل دی. اول نیت دی، نیت د زړه ارادې ته وایي تاسو بس دا نیت وکړئ چې مونږ د اختر مونږ کوو، بس دا سمپل دی. او بیا دینم زیات زمونږ د پښتنو خبره وایي نیت مې د مولا په نیت، د دینم بل اسان نشته مشه دغه نیت دی. او که چېرې دام نه ورځي او څوک وي او که څوک دا غواړي چې یاره زه د توجه بالکل توجه راته حاصله شي، توجه سره مونځ وکړم، زه صحیح نیت ادا کړم، په خوله باندې په جواب باندې زه نیت ویم، نو هغه داسې دی چې هغه به نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته د اختر واجب مونځ کوم سره د وانو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې خاص الله لره مخ مې د کعبه شریفې په لور. دغه نیت دی ډیر آسان دی، په پښتو کې ویل شي او څوک نشي یادولی نو بس دام کافی دی چې هغه وایي یاره د اختر مونځ کوم، بس زړه کې دا نیت وکړي او جمعات ته راغلی دی هغه او هغه عیدګاه ته راغلی دی، نو بس د دې نه دا معلومیږي چې تا نیت کړی د اختر ستا نیت شوی دی. دې نه بعد چې کوم دی امام به لومبی رکعت چې کوم دی هغه ډېر زیات آسان دی. امام به وایي الله اکبر، تاسو به مسلح لاسونه اوچت کړئ او په نوم باندې به لاسونه کېږدئ. ټیک ده چې لاسونه به وتړئ، لاسونه پرېږدئ نه. تاسو به هم سبحانک اللهم ووایئ او امام صاحب چې کوم دی هغه هم سبحانک اللهم ووایي. دغه شان یو څو سکنډه پس په امام چې کوم دی دویم تکبیر وکړي الله اکبر، تاسو هم لاسونه اوچت کړئ او دې تکبیر سره به لاسونه ځوړند پرېږدئ. بیا به امام وایي الله اکبر، تاسو به ووایئ لاسونه یوسئ، بیا به راښکته کړئ لاسونه ځوړند به پرېږدئ. په دریم تکبیر چې څنګه امام وایي الله اکبر لاسونه به وتړئ، په دریم تکبیر به تاسو لاسونه وتړئ. ټیک ده جی. بیا به امام الحمد وایي، بیا به پسې سورت وایي، بیا به رکوع لاړ شي، 2 سجدې به وکړي، بیا به راپاسي. کله چې امام راپاسي اوس په دې دویم په لومبي کې چې کوم دی مونږ اول تکبیرات وکړل. ټیک دی جی، اول مونږ تکبیرات وکړل او بیا هم چې کوم دی تلاوت سورې فاتحه او تلاوت شو. ټیک دی جی. دلته چې کوم دی لومبي به په لومبي تکبیر سره امام بس خپل قرات وکړي، الحمد به وایي، سورت به وایي، د هغې نه پس په امام وایي الله اکبر، تاسو به لاسونه اوچت کړئ بیا یې پرېږدئ. په دویم تکبیر بیا وایي الله اکبر، بیا به لاسونه ځوړند کړئ. په دریم ځل بیا امام وایي الله اکبر، بیا به لاسونه ځوړند کړئ. 3 تکبیرات شو دي، 3 تکبیرات به امام وکړي، لاسونه به ځوړند. په 4م تکبیر به امام وایي الله اکبر، تاسو به رکوع لاړ شئ. دې نه پس اهم کار چې کوم دی زمونږ په پښتنو کې زیات تر خلک داسې دي چې هغوی څنګه د اختر مونځ وکړي، بس چې سلام څنګه واړي بس منډه کی. نه عزتمندو، د اختر خطبه چې کومي نو هغه د مونځ نه پسې د اختر مونځ نه پسې خطبه اوریدل چې کومي دا لازم دي چې دا به تاسو اورئ. هغه د اختر د مونځ نه پسې چې مونځ څنګه وشي ډایرکټ به خطبه نو ټول چې کوم دي تاسو به خطبې ته کښېنئ، چې کله خطبه وشي د هغې نه پس مشترکه دوا کېږي او دوا وشي بس بیا هر څه ختم. نو تر اخره پورې ناسته پکاري چې مونږ تاسو تر اخره پورې کښېنو.